6 7 nadani di basa kalikan tik वालेकुम अस्सलाम खिदमत शुक्र की खबरें कई माखवी को गूंगी जड़िया मतलब कैसे सर्द सरगर्दान इदारी न रागली माहौल बतौरी जासूस 003 कार को नुदा खबर दा सर तاسو ته خو به پتی چې زما د جاسوسۍ خپل انداز دی لکه یو ورځ د یو کور نه 5 درځنه هګۍ روکې شوي او غلې بلکل نه پیدا کېدو بیا نو سر مقه هګۍ د اختر په دویمه ورځ چا د جنګولو په نیت راوړې وي میلې ته خو زه پې ورغلم او هګۍ مې وڅکله نو د خوند نه مې معلومه کړه چې دا د غلا دي نو غل مې ونیو سر نو زه د څه خدمت وکړم موږ ته په اطلاع کې دا دي ستا متعلق چې ته په هفتو کور ته نه راځي ډوډۍ نه خوري او بیبي سره خبرې نه کوې دا ورته چا ویلي دا موږ ته په کمپیوټر اطلاع راغلې ده او دا معلومات شوي دي موږ ته چې ستا په ګېډه کې چینجي دي دا خبره ده او که نه ځکه خو ته ډوډۍ نه خوري او رنګ دې الوی زیړ دي ځکه زه تا ډاکټر له علاج له بوځم ښه نو زما په خېټه کې چینجي دي بلکل سر ښه ته ودرېږه زه راځم نه سر د چیو تکلیف په بلکل نه کوې سر د سکم نه مال رنګ خرابوي نه زه در باندې سکوم ښه سر بیا پکې لږ روپۍ او لاچي واچوې دا نه پیله چې ته به یاد ساتې مهرباني سر دنیا هم د داسې خلکو د مخاباده د ډېر ښه سړي دي په خدای او شک پکې نشته دي بسم الله زما په خېټه کې چینجي دي دویم که بیا په دې مخه راغې نو ژوندی به رانه ځې امزولو نن رالا راوړې دي جانان ګلونه صدرې بار ګلونه صدرې هان ګلونه ای وای تورړم تاسو خو دلته ډوکړې باجي غږوې او ما خو داسې والو خوړل ته به وږي څوک ټکوي یاده چا وټاکولې دلته جوړېدا پته نشته چې ته د چا خورئ و ته خو د هغه سړي خورئ چې جرمنیانو به په نامه باندې واړه کلاروله په نیم سیره ویم ته تر اوسه پورې د خپل خاندان په توله پوه نه شوې زه ورځم او جمدې یې خورمه ماما جی گزاره کو ازمه به دې خرابه شي او دا راشن کوب دې هم ګوره ډېر اعتباري نه دی لالا خو مې بیا هم جمدې رالو کېدی شي ته پکې برید بیلې د ته ګوره دا اوس بې اعتباره شو ستا غونته کپری پې ډز نشي کولی هر وخت به تاسو بجه کړی یئ هر وخت بجه کړی یئ راشن کوبه ته ماته دا ووایه چې مستر 003 چا کمبیره کو هغه ته پته ده که نه Excuse me, sir. دا دغې خاوند زنانه والم نریته سر دغې زنانه خاوند داسې چل دی قربان زه معلومه قربانه څه شوې راشه دې خوا راشه کار دې کوو ته په دې نجون کې دا وګوره چې مستر 00 چا وهلی دی چا خمبیره کړی دی کوم وجوهات دي داسې یو منټ صبر دلته ګوته کېده په یو ټکي سر سترګې پټې کړم او پټې کړه دواړه پټې کړه سر بس ټیک ده سر
اوس معلوموم سر د فال خاوند د خوښ شه ستا په فال کې راغی دالو ستا ډولۍ ده را روانه ځان کبج ته دی جنجال نو کورې ووتتو لاندې کلي نه به رایې او هغه ځان به ښکارېده د غره د سرای تو چپ نشې پاتې کېدې نو ته مالا فال ګورې که د یوسف خان شیروانو کیسه کې پرېږده مړه ته په دې خبرو نه پوهېږې که نه یار زه نچوړ راوباسم چې دا کیسه څه ده دا مال ولې وخوړل ولو کې ون خاطرې جګړې کوئ چپ شئ اصل کې خبره دا چې د مشتري او مریخ خپلو کې ناراضه دي سر نو مشتري به تې مشره ناراضه نه چې په روژه کې موله دال پخوي مړه تو چپ درته وایم ته په نجوم باندې څه پوهېږې اصل کې سر خبره دا ده چې د هغې زنانه خاوند بل واده کول غواړي ځکه دته دا واقعه پېښه شوه بس بیا خو مسله حل شوه که نه حل شوه نو پې رابولم بلکل راځئ چې سوچ وکړو چې موږ له څه کول پکار هسې د پامیس نجوم خو دا وایي که نه یعنې چې هغه سړی دویم واده کوي که نه نو شهزاده زه تا نه تپوس کوم یو نه چې هغه سړی دویم واده ته چا مجبوره کړې ده زما نیکه مجبوره کړې دي زه دې څه خبر یم سر دا ورشه د هغې علمي مجنون نه تپوس وکړه که نه هغه طوطي چې دې ځان له ساتلی ته اوسو یعنې غوسه ښه شی نه دی که نه شهزاده غوسه کېږه مه که نه دلته مونږ راجمع شوي یو د عوامو د مسلو حل کولو دپاره او دا زمونږ فرض دی ګوره ځان پوه که هسې ګلزاده ستا څه خیال دی وروره جی زه خو وایم چې دا به د هغه زنانه نه ښه پته لګېولې چې هغې ښځه ده دي خبره دی دا هم سمې خوري خو هسې راشنکوف ستا څه خیال دی همدې باله سم شي چې دوه جاجر انګریزي کالټوس وته د کور مخې ته خلاص کم راشنکوب ګرځول په ښار کې اسان کار نه دی ځان پوه که ماماجي زه خو ویمه که نه چې په دې خپلو سپېږمو کې یو دوه کالټوس ورکه او خښته وله راخلاصه که بس دقه دوه ډزې ډېرې دي د ډول تسمې درته ویم کړتو نه کې دا خلک د شرافت په ژبه نه پوهېږي نو ځکه نه که بیا د کیزوري او د کالتوسو پیسې د سړي نو ته هغه سړی د دویم واده نه منې که که نه زه ویم هغه زما د څپېړې سړی دی تی راته کور وښیه ستا تې بلام خلاصه یو خو بس خپلو کې بیا بس ګوره داسې چلو کوي تاسو لاړ شئ خو د شرافت په ژبه یې پوه کوئ ګوره ځئ بس ټیک د جوشانده صاحب ستا به ومنم دا رانهواله چېرته بیا پردی ته ورسره کونډه نه شي داس خو نه کوي که نه څنګه یو پوزیشن خو ټیک نه ښکاري مطله صفانه ده خو ورزونه نو کریم ده ماماجي کوزې مې که بس ایشو راځه مړه چې کوزېدی شومه وی بیبی ستاسو خاوند کور شته نه جی هغه خو کور کې نشته بهر تللی دی ښه نو بیبي زه د سرګردان ادارې نه راغلی یم او ستا دا خاوند چې ډوډۍ نه خوري او کور ته نه راځي او تاسو سره خبرې نه کوي نو دې دویم واده کوي بلکې زمونږ اطلاع درکول فرض و تاسو خپل خیال ساتئ او باقي مونږ پیشه او ستاسو خاوند پوهېږه سړي بیبي تاسو ډډې ته شي خاوند هم راغی برید چجه که یا لکه ته بیا راغې ته پوه نه شي په یو خبره که نه ګوګوشتو دا ماشوم پرېږده ما سره خبرې وکړه دا ما نام راشنکوب خان ده او زه چې دی که نه جرمن کې د ټیلر 15 ځله په کاڼه کې راغورځولي دي ځان پوه که او په دویم جنګ عظیم کې ما
ټیلر سره اوږه جنګ کړی دی او که د دویم جنګي عظیم تصویرونه ته وکتل نو زما دې ماما پکې غوږونه نیولي دي او جرمنیانو ترې چرګوټي جوړ کړي دي ځان پوه که او که نه خو بیا هم یم یارېدلې صحیح ویم خبره کوئ چې راغلی سلی ته ورته ووایه خوریا ماما داسې خبره ده که نه چې ما خو تیابو د رسم داسې وال خوړلي دي او باقي ماما ولې ته خپله بدماشي په ما جوړه چې د دې خبرې تنخالي خبره کوه ګنې ډسمې سمې کي نه ګزاره کوه خبره کومه نو خبره دا ده ځوانه چې ګوره دویم واده چې کوم دی که نه نو دا ښه شی نه دی یا څوک دویم واده کوي وی ته که نه نو اوس ما نه خو خبره مو پټوه یو ستاسو د مازغو علاج ما سره شته نه پیسې مه راکوه رشوت راکوئ په رشوت دې نه پرېږدم ویرېده اوس پوه نه شئ په یوه خبره وره موږ د ډز نه نه یېرېږو د مرګ نه یېرېږو بله خطرناکه خبره موږ کې دا ده که موږ کې جماعت ګډ شو نو زموږ پرزې په پاکستان کې نه میلاویږي یوازې زما ما د پوزې چلینجر به مې د جرمن نه راغواړي ځان پوهېږه ویم زه یو که نه حلیمه کور ته راځه ما ستا ټولې خبرې واورېدې او بس راځه کور ته دا راغلم